که بدخوی زمانه وای دوژخ نه ورکشولم نیزکه بابا. محترم اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د جهنم د پیژندلو خپرونو ته. د جهنم پیژندل نیزکه بابا ولم نیزکه بابا ولم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم دوزخ وپیژنئ. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خپل ویناوو کې موږ ته د جهنمیانو حالت بیانوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت به جهنمی په جهنم کې د سختې ولږې سره مخامخ کړي او د ولږې دا عذاب به له هغه عذاب سره برابر وي په کم عذاب باندې چې دا جهنمی د دې نه مخکې اخته او گرفتاره وه. نو بیا به جهنمی د ولږې څخه فریاد کوي او الله ته به وایي چې یا الله زه وږی یم. الله رب العزت به د ده دا فریاد واوري او جهنمی لپاره به او د ده د خوراک لپاره به الله ذریع برابر کړي. ذریع یو سخت اغزن او بدبویه بوټی دی چې د هغه په خوراک سره نه نس ډکیږي او نه یې ولږه پې ختمیږي. نو چې کله جهنمی ذریع وخوري ولږی پې نه ختمیږي بیا به د ولږې آوازونه شروع کړي او فریادونه به کوي، خواړه به غواړي. الله رب العزت به د دې دا فریاد بیا واوري. د دې نه به وروسته الله رب العزت دې جهنمي ته داسې خواړه برابر کړي چې هغه به د ده په ستوني کې ونښلي، نه به یې نسته ځي او نه به یې د ستوني نه ښکته کیږي. جهنمي ته به دا خبره معلومه شي چې په دنیا کې به چې ما کم شی خوړل او هغه به چې کله زما په ستوني کې ونښتل نو ما به ورپسې اوبه څښلې، نو دلته به هم د اوبو غوښتنه وکړي. الله رب العزت به جهنمي ته داسې ګرمې اوبه ورکړي چې کله هغه اوبه وڅښي نو کومه کلمې چې د ده په زړه کې دي هغه به ټولې ټوټه ټوټه کړي ورته الله. د دې نه به وروسته جهنمیان په خپلو کې سره ووایي هغه ملائکې چې د دوزخ ساتندویانې دي تاسو هغو ته ووایئ چې زموږ په حق کې دعا وکړي چې الله رب العزت زموږ نه د عذاب سپک کړي. د دوزخ ساتونکي ملائکې به چې کله د دوی فریاد واوري دوی ته به ووایي چې آیا الله رب العزت تاسو ته رسولان او انبیا سره د ښکاره دلایلو نه و را استولي؟ د جهنم او د جنت حالات تاسو ته نه بیان کړي؟ دوزخیان به ووایي چې هو الله رب العزت موږ ته رسولان رالیږلي ول. ملائکې به ورته ووایي چې تاسو په خپله دعا وکړئ، موږ ستاسو په حق کې دعا نشو کولی. نو کافران چې کومه دعاګانې کوي د هغوی دعاګانې به الله نه اوري او کله به هم د دوی دعاګانې دوی ته کومه ګټه ونه رسوي. د دې نه به وروسته جهنمیان په خپل منځ کې مشوره وکړي چې تاسو د جهنم مالک ته آواز وکړئ. نو چې کله د جهنم مالک ته آواز وکړي هغوی ته به ووایي چې ای مالکه خپل رب ته دعا وکړه چې موږ ته مهج راولي، چې الله رب العزت دا کم عذاب چې په موږ باندې دی دا ختم کړي. نو د جهنم مالک به ورته ووایي چې تاسو به تل لپاره د الله رب العزت په دې عذاب کې گرفتاره یاستئ. ستاسو دعا کله هم نه اوریدل کیږي او په تاسو باندې مرګ هم نه راځي، ځکه په دنیا کې چې انبیاو کرامو علماو کومه ویناوې تاسو ته کولې هغه به تاسو دروغ ګڼلې او تاسو به هغوی پسې سپکاوی کوه. نو دلته هم تاسو د الله رب العزت عذاب څه کوي، نه به ستاسو دعا اوریدل کیږي او نه به ستاسو آوازونه څوک اوري. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک عادت و چې کله به یې د سهار لمونځ ادا که د صحابه و کرامو نه به یې پوښتنه کوله چې ستاسو نه به خو چا کوم خوب نه وي لیدلی او که به یې پخپله خوب لیدلی و نو هغه به یې صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته بیانوه.
د انبیاو کرامو خوب هم ریښتونی وي. یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وفرمایل چې ما یو خوب لیدلی. هغه خوب دا دی چې یو کس پروت دی او د بل کس په لاس کې غټه ډبره ده او دا سړی په دې سر باندې وهي، سر یې ورته هواروي. همدارنګه بل کس مې ولید چې هغه هم سیده پروت دی او بل کس راځي د مخ د یو اړخ غوښې په چاړه اړوي. هغه اړخ یې لا جوړ شوی نه وي چې د دې دویم اړخ ته پیل وکړي. بیا مې د اور یو تنور ولید چې په هغه کې ټول نارینه او ښځې سوځل کېدل او ټول لوڅ او بربنډ ول. کله چې د هغو تیر شوم بیا مې د وینو یوه ویاله او یو بحر ولیده چې په هغې کې یو انسان غوټې وهلې. کله به چې د ویالې غاړې ته نږدې شه او غوښتل به یې چې د دې وینو د ویالې نه راووځي. د بل کس په لاس کې به ډبره وه او هغه به یې د دې په خولو ویشتله، بېرته به د هغه وینو په ویالې کې پرېوت. همیش به دې کوشش کوه چې د دې وینو نه راووځي، خو کس به دلته ولاړ و چې کله به د ویالې غاړې ته راغی نو دې به ډبرې باندې په خولې وویشته، بېرته به ویالې ته ګزار کړ. او د دې چې تیر شوم بل کس مې ولیده چې ډېر سخت بد شکله و او ډېر هیبتناکه څېره یې درلودله چې هیڅکله ما داسې هیبتناکه څېره نه وه لیدلې چې هغه اور بلوي او د هغه اور شاوخوا راګرځي او په مخ کې هیڅ د زړهسوي او د رحم آثار هم نه لیدل کیږي. تر دې چې تیر شوم یو باغ مې ولید چې یو جګ انسان پکې ولاړ دی او شاوخوا یې ډېر ماشومان ناست دي. تر هغه چې تیر شوم یوه ډېره لوړه او ښایسته ونه مې ولیدله چې دوه کسان ما سره په خوب کې ول. هغو ما ته راښکاره کوله. هغو راته ویلې چې په دې ونه او په دې درخته باندې ته وخیږه. کله چې زه ونې ته وختلم په ختلو پورته ولاړم د یو ښار آبادي مې ولیده. داسې یو ښار چې د ودانیو دیوالونه د سرو او سپینو زرو له خښتو څخه جوړ شوي ول. کله چې د ښار دروازې ته ورسېدم هغه راته خلاص شو. دننه مې څو کسان ولیدل چې د یوه نیمایي بدن یې ښایسته او نیمایي بدن یې سوی دی او د هغه چا په لاس کې چې دا سړی روان و هغه ورته په اوبو کې غسل ورکه نو دا نیم بدن یې چې سوی و دا هم ښایسته شو. چې پورته مې وکتل د سپینو واورو په ډول یوه ودانۍ مې ولیده. پوښتنه مې وکړه دا څه شی دی؟ دوی راته وویل چې دا جنت عدن دی. هغه وګوره ستا کور دی. ما غوښتل چې خپل کور وینم خو دوی راته ویل چې اوس یې لا وخت نه دی، ته به څه وخت وروسته هغې ته راشې. بیا مې پوښتنه وکړه چې دا کومه منظرې ما ولیدلې دا څه شی و؟ نو هغه دوه کسان چې هغه ملائکې وې هغو راته وویل هغه کس چې د هغه سر بل کس په ډبرو باندې میده کوه دا هغه کس و چې سهار مهال به ویده و او لمونځ به یې په قصد باندې قضا کوه، د سهار مانځه ته به نه راپاڅېده. او هغه کس چې د مخ غوښې په چاړه باندې غوڅېدلې هغه دروغجن و او هغه څوک چې چاړه ورسره وه د ده د مخ غوښې پرې کولې هغه ملکه وه. او هغه کس چې د وینو په ویاله کې یې غوټې خوړلې هغه سودخور و. او دویم کس د هغه د سزا لپاره الله رب العزت مقرر کړی و. او هغه چې اور یې بلاوه او ویرونکي او هیبتناکه څېره یې درلودله هغه د دوزخ مشر او مالک دی. له کومه وخته چې الله رب العزت هغه پیدا کړی او په دغه دنده باندې ګمارل شوی دی هیڅکله یې خندلي نه دي. نو ځکه یې تاسو ته څېره ډېره هیبتي ښکاره شوه. هغه باغ چې تا ولید هغه جنت و او هغه جګ سړی ابراهیم علیه السلام و او ورسره ناست ماشومان د مؤمنانو هغه اولادونه دي چې په وړکتوب کې وفات شوي دي ځکه د ده تر څنګ ټول راټول دي. هغه ښار دی چې ولیده هغه جنت عدن دی. هغه ودانۍ دی چې ولیده هغه ستا ده خو ته به څه وخت وروسته هغې ته راشې. ما ورته ویلې چې هغه ښایسته انسان څوک و چې نیمایي بدن یې سوی و. راته وویل شو دا د ستا د امت ګنهګار بنده و چې کله په پل صراط باندې نو د جهنم ګرمایش او حرارت د هغه نیم بدن سوی و. او هغه چې غسل یې پکې وکړه هغه د حیات ویاله وه. کله چې دوی پکې غسل وکړي نو هغه نیمایي بدن به الله رب العزت بیرته ورته جوړوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د آخرت د ژوند یوه نمونه په خوب کې هم ولیده او د معراج په سفر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم د آخرت یوه نمونه حضرت جبرائیل علیه السلام ښودلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج په سفر کې ولیدل
چې یو انسان دی چې د ملکو سره د سرو او د سپینو زرو کروزونه دي هغه په جهنم کې ګرموي بیا د ده تندی اړخونه او ملا ته داغونه ورکوي. رسول الله وایي چې ما د حضرت جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې دا څوک دي؟ حضرت جبرائیل راته ویلې دا هغه خلک دي چې زکات یې په دنیا کې نه ورکول او د دوی عذاب ولې د تندي نه پیلیږي ځکه چې دوی د زکات په ورکړه کې لومړی د خپل تندی تریو کاوه. رسول الله وایي بل کس مې ولیده چې یو څه د سرو او د سپینه زرو په ډول شیان دي چې په جهنم کې ګرمیږي او بیا راغورځوي او د دې نفر په بدن پورې نښلي. ما پوښتنه وکړه چې دا څوک دي؟ جبرائیل راته ویلې چې دا غل دی. هغه مهال یې چې غلا کوله نو اوس په جهنم کې ګرمیږي او د ده په بدن پورې نښلي. همدارنګه رسول الله فرمایي چې د قیامت په ورځ به یو سړی فلج وهلی راپورته شي چې د یو اړخ لاس او پښه به یې کار نه کوي هغه به د کاره لوېدلي وي. دا به خپل ځان نشي سمولی. کله چې ولاړ شي سمدستي به وغورځېږي. نو ما د جبرائیل نه پوښتنه وکړه چې یا جبرائیل دا څوک دی؟ جبرائیل راته په جواب کې ویلې دا هغه څوک دی چې دی په دنیا کې انصاف نه کوه. دا نو فرق نه لري چې په څه کې انصاف کوه او په څه کې نه کوه. هر هغه انسان چې په دنیا کې د انصاف پرېږدي او انصاف نه کوي الله رب العزت به په آخرت کې راپاڅوي چې د بدن یو طرف به بلکل فلج وي چې کله درېږي بیرته به په ځمکه باندې پرېوځي. همدارنګه څوک چې کبرجن وي هغه ډیر اوچت غږیږي هغه ته به الله رب العزت د قیامت په ورځ د میږي په څېر وړوکی بدن ورکړي د دې لپاره چې خلک یې تر پښو لاندې کړي. او الله رب العزت به دا ورته وښیي چې وګوره موږ ستا دماغ داسې سموو لکه د نمرود غوندې چې هغه کبرجن و چې الله رب العزت په یو غماشي باندې هغه وواجه او تباه یې کړ. او هغه خلک وو چې په دنیا کې د دې کبرجن سلامي ته راتلل نو نن به دا کبرجن په آخرت کې د پښو لاندې کوي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داسې کس مې ولیده چې په جهنم کې د اور تر ستنې پورې تړل شوی و. ما د حضرت جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې یا جبرائیل دا څوک دی؟ جبرائیل علیه السلام راته وویل چې دا هغه څوک دی چې په دنیا کې د نورو عیبونه لټول او د هغو عیبونه به افشا کول. سزا یې همدا ده چې په ستنو پورې به وتړل شي او د الله رب العزت هغه سخت عذاب به دې ته ورکول کیږي. او کومه د جهنم اور چې راځي هغه به د ده زړه پورې نښلي لکه چې الله رب العزت فرمایي نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. ځکه چې عیب لټونکي هم د خلکو په زړونو کې تلاشي کوله او د هغوی پټ رازونه افشا کول نو اوس به د الهي عذاب هره لمبه راپورته کیږي او سیده به د ده زړه پورې نښلي ځکه چې د ده هرې خبرې به د نورو زړونه زخمي کول. نو کومه یې ګناه کړي الله رب العزت به همداسې سزا دې ته ورکوي. او د چا چې په دماغ کې ناوړه شیطاني او شهواني فکرونه وي چې کله الله رب العزت دا جهنم ته کته کړي نو جوش اوبه به الله په سر باندې ورچپه کړي لکه چې الله فرمایي یصب من فوق رؤوسهم الحمیم د دوی په سرونو به جوش اوبه تویې کړی شي. چې څنګه ګناه یې په دنیا کې کړي الله رب العزت به همداسې عذاب په آخرت کې ورکوي. نور به م واورو قدرمن اورېدونکو خود یوې دمې نه وځو. افسوس پر دوزخیانو چې دوی راسي دوزخو ته دودو او سرا لمبو ته. افسوس پر دوزخیانو چې دوی راسي دوزخو ته دودو او سرا لمبو ته. هر یو به داسې وایي پر دنیا نه پوهېدلم نه زه کباب ولم نه زه کباب ولم. هر یو به داسې وایي پر دنیا نه پوهېدلم نه زه کباب ولم نه زه کباب ولم. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د زناکاره سزا څرنګه چې زناکاران د زنا کولو په دوران کې بیلابیل عملونه ترسره کوي د دوی د کړنو په ډول به ورته الله رب العزت بیلابیلې سزاګانې ورکوي او هره سزا به د دوی د کړنو سره مناسبت لري چې زه به تاسو ته بیان کړم. اول دا چې د قیامت په ورځ به د زناکارانو مخونه تور وي
دا ځکه چې دوی به په دنیا کې یو بل ته مخونه ښایسته کول او یو بل ته به ځانونه جوړول. نو د آخرت په ورځ که نارینه وي که ښځینه چې کله راپورته کیږي د الله حضور ته مخونه به تور وي، ټول خلک به یې پیژني. دویم دا چې د مخ غوښې به شکول کیږي، ځکه چې دوی د پردي نامحرم مخ ته د مینې په سترګه او د هوس په نظر کتل، نو الله رب العزت به د آخرت په ورځ د دوی د مخونو غوښې شکوي. دریم دا چې په دوزخ کې به دننه په اور سوځول کیږي، ځکه چې زناکارو به پردو ته مخونه ښکاره کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوزخي خو به هسې هم په اور کې سوځول کیږي، د دیو کسانو مخونه به په خاصه توګه سوځول کیږي او د دوزخ اور به د دوی په مخونو باندې تازه کیږي. څلورم دا چې زناکار چې کله د قبر نه راپاڅي د هغه سر به ټوکلی ټوکلی وي، دا ځکه چې ده به په دنیا کې پردیو او نامحرمو ښځو سره او سړیو سره ټوکې او خنداګانې کولې. پنځم دا چې زناکار به د آخرت په ورځ باندې ډیر غمجن او خفه وي، دا ځکه چې دی به د پردیو په یاد ډیر خوشحاله کیده، نو ځکه به الله رب العزت د خوشحالي په بدل کې دې ته غم او خفګان ورکوي. شپږم دا چې لاسونو ته به د اور هتکړۍ ور واچولی سي، ځکه چې ده به په دنیا کې پردیو او نامحرمو ته په ناروا توګه لاس ورکوه. بل دا چې پښو ته به یې زولنې ور واچولی شي، ځکه چې دی به پردیو او د نارواو لیدلو ته په دې پښو باندې روان و، نو الله رب العزت به په آخرت کې د دې پښو ته د اور اتکړۍ ور واچوي. بل دا چې د زناکارو په سترګو کې به ویلې شوی صرف او قیر الله ور وڅڅوي، ځکه چې دوی به په سترګو د شهوت کاته کول او د پردیو لپاره به یې د خپلې سترګې پرنجو تورولې. بل دا چې زناکار به پړ مخې دوزخ ته کش کول کیږي او الله به جهنم ته غورځوي، ځکه چې دوی تر هر څه مخه د زنا د شریک مخ ته کتل او د هغه نه به یې خوند اخیسته، نو الله به یې نن پړ مخې جهنم ته غورځوي. بل دا چې د زنا کوونکي غاړې ته به د اور زنځیرونه الله ور واچوي، ځکه چې دوی به په ناروا توګه د یو بل غاړې ته لاسونه اچول، نو الله رب العزت به د آخرت په ورځ د دوی په غاړه کې د اور زنځیرونه واچوي او جهنم ته به یې ګذار کړي. همدارنګه زناکارو ته به الله رب العزت د آخرت په ورځ د قیر جامې ور واغوندي، ځکه چې دوی به په دنیا کې یو بل ته د خپل پټ اندامونه ښکاره کول، نو اوس به الله رب العزت دوی ته داسې جامې ور واغوندي چې هغه ډیر ژر اور اخلي او د دوی بدنونو پورې نښلي. او د زناکارانو نه به په جهنم کې داسې بدبویي روانه وي چې نور جهنمیان به د دوی د بدبویي نه په عذاب راشي او دوی سره به په جهنم کې جنګ کوي. همدارنګه زناکاران به په دوزخ کې د سر په ویښتانو الله رب العزت زړوي، او که هغه ښځې وي الله رب العزت به یې په جهنم کې د خپلو سینو نه زړوي او ټولو خلکو ته به ښکاروي. زناکاران که نر دي که ښځې ټول به سره یو ځای لوڅ لپړ د دوزخ په تنور کې الله وغورځوي، ځکه دوی به پرته د کم شرعي ارتباط نه یو بل سره یو ځای کیدل او یو بل سره به ټوقې کولې. په دوزخ کې یوه دره ده چې د هغې نوم اساما ده. زناکاران به الله رب العزت هلته غورځوي، ځکه چې دوی به له یو بل سره په بندو او په پټو کوټو کې ملاقاتونه کول، نو الله رب العزت به هغې درې ته ګذار کړي چې هغه په جهنم کې اساما نومیږي. الله رب العزت به د قیامت په ورځ زناکاران د ټول اهل محشر په وړاندې رسوا کړي. د دوی د زناکاري اعلان به وشي، ځکه چې دوی به په دنیا کې په پټه پټه زنا کوله، د الله رب العزت نه به یې حیا نه کوله او خلک به پرې خبر نه ول، نو د آخرت په ورځ به الله رب العزت د دوی زناکاري ټول اهل محشر ته اعلان کړي او دوی به رسوا کړي. د زناکارانو پر خلو به مهرونه ولګول شي، خبرې به په خپلو خلو باندې نشي کولی، د دوی اندامونه به د الله رب العزت په حضور کې په دوی باندې شاهدي وایي. پر زناکارانو به ټول جهنمیان لعنتونه وایي، دا ځکه چې دوی به هر یوه په دنیا کې د خپل معشوق او ناروا آشنایي صفتونه کول او د هغو پسې به یې سندرې او شعرونه ویل، نو په جهنم کې به جهنمیان په دوی باندې لعنتونه وایي. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو، څنګه چې زناکاران د پردیو سره په خبرو باندې خوند اخلي، نو د قیامت په ورځ به الله رب العزت ورسره خبرې نه کوي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د الله د اوامرو او د الله رب العزت د احکامو پابند شو.
نو زما خویندو او ورونو د دنیا په محدود ژوند او د دنیا په محدودو مزو باندې مه دوکه کیږئ چې تل تر تله به بیا د الله رب العزت په عذاب کې ګرفتاروئ او که تر اوسه هم کومه ګناهونه کړي وي پوه نه یاستئ اوس الله رب العزت ته توبه وکاږئ او په خپلو بدو عملونو باندې پښیمانتیا وکړئ او دا تصمیم ونیسئ چې زه به بیا فاسد عمل ته مخه نه کوم کنی الله رب العزت به د آخرت په ورځ هر هغه څه چې موږ په دنیا کې کړي دي زموږ مخې ته به او د هر یو حساب به موږ سره کوي د الله رب العزت نه ځان لپاره تاسو لپاره د نیکو اعمالو توفیق غواړم نو قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوندم نیکمرغه ښاد بریالي او کامیابه اوسه غوږونه مې کاڼه سترګې ړندې عقل مې نه و دې ځای ته مې پام نه و په څا کې د مارانو زه دننه ولوېدلم په زارو اوبه سولم په زارو اوبه سولم که بد خوی زما نه وای دوژخ نه ورکشولم نیزه کبابولم نیزه کبابولم هلته په دنیا کې پر دنیا باندې عاشق وم زه تل په فکر ورک وم هلته په دنیا کې پر دنیا باندې عاشق وم زه تل په فکر ورک وم د دې د محبت په سبب سخت وشویدلم پر ځان مې وکړي ظلم پر ځان مې وکړي